امریکا له طالبانو سره د سولې تړون بشپړ کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له میاشتو بحثونو وروسته امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وروستی کړ. نړیوالو ورځپاڼو ته سرچینو ویلي چې د دوشنبې ورځې له مذاکراتو وروسته د امریکا او طالبانو تړون وروستی شوی دی، خو په قطر کې سرچینې وایي چې د دې تړون اعلان به څو ورځې وروسته هغه وخت وشي چې دا تړون له افغان حکومت سره هم شریک شي او د هغوی موافقه واخیستل شي. تر اوسه پورې نه امریکایي چارواکو او نه هم طالبانو په رسمي ډول د تړون وروستي کېدل تایید کړي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به ژر کابل ته راشي چې د افغان حکومت له مشرانو سره د تړون په اړه خبرې وکړي. نوموړی به هم دا ډول بروکسل ته هم لاړ شي او د ناټو په مرکز کې به له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي د سولې تړون به د ضمانت کوونکو هیوادونو په موجودیت کې اعلان شي. سرچینه وایي په قطر کې د طالب مرکچیانو د بېلابېلو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون د اعلان په غونډه کې ګډون وکړي او د تړون ضمانت هم وکړي، خو تر اوسه د نورو هیوادونو لخوا په دې اړه طالبانو ته د رد یا تایید ځواب نه دی ورکړل شوی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند ویلي و چې دوی له ملګرو ملتونو سره د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، روسیې، چین او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون ضمانت وکړي. د معلوماتو له مخې قطر حکومت په دې خاطر ډېرې کوترې هم اخیستې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په وخت هوا ته خوشي کړي او په دې ډول به دا تړون ولمانځي. که څه هم د دې تړون مهمه موضوع له افغانستان څخه د بهرنیو وتل دي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ ویلي و چې دوی له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو کې اجاره نه کوي. ټرمپ ویلي و که له طالبانو سره یې هوکړه وشي، امریکایي سرتیري به ورو ورو له افغانستان څخه ووځي او د دې هیواد خاوره به بیا د امریکا پر ضد نه کارول کیږي. دغه ډول زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې خلک باید له تبلیغاتو ونه ډار شي او دوی به له طالبانو سره له موافقې وروسته هم له افغان پوځونو سره مرسته کوي. نوموړي هم دا راز ویلي چې افغانستان راتلونکی په بین الافغاني مذاکراتو کې ټاکل کیږي او دوی په اړه فیصله نه کوي. تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یو شمېر افغان چارواکو ویلي و چې د طالبانو سره داسې سوله غواړي چې د افغانستان د نظام او خلکو عزت پکې خوندي وي. دغه راز د ملي امنیت مشاور حمدالله محب ویلي و چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د هوکړې په اړه به هغه وخت نظر ورکوي چې کله هوکړه وویني. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.